د بهارستان شریخ او آیسکریم چې په ټول هیواد او خاصتان پلازمینه کابل کې ښه نوم او ډیری مینوال لري، خلک ورته له لیرې ځایونو د شریخ او آیسکریم خوړلو لپاره له خپلو ملګرو او کورنیو سره راځي. دا چې د دې شریخ او آیسکریمو ښه والی په څه کې دی او څنګه جوړیږي، جوړونکي راته په اړه داسې وایي. سه ذائقه داریم که یکی ام است و دیگه چیز استابلی است و دیگه هم ایل است. دیگه در امش که است ام تازه است، در هیل خود هیل است و در استابلی ما که است خودش طعم استابلی را برای شما میاره. آیسکریم باید است که شیر که جور کردیم یک حداقل یک 4 ساعت بیش از 4 ساعت جور شود تا که خود اعلا کنه شیر که یک ذره آیسکریم از این مزه‌دار شود. خو په دې وروستیو کې د شریخ او آیسکریمو کاروبار د روان بد امنیتي وضعیت او کرونا وبا له امله یو څه زیانمن شوی. هټیوال اندېښمن دي او پر حکومت غږ کوي چې روان بد حالت نور پای ته ورسوي. حالا فعلا که کرونا هم است، دیگه وضعیت اقتصادی و امنیتی هم خوب نیست، کار نیست، در کلی کار خراب است. تقریبا باید بگیم از 50% هم بالا فرق کرده کارا، از نصف هم پایین آمده. یک زمان مثلا ما در روز اگر 5 سیر شیر هم کار میکردیم، ولی یک سیر هم نمیشه. بهارستان ته نه تنها له کابل بلکې د شاوخوا ولایتونو او ان بهر میشتي افغانان هم د شریخ او آیسکریمو د خوړلو لپاره راځي. ډیری کابل ښاریان وایي د بهارستان آیسکریم ځان ته خوند لري. دوی وخت نه وخت د خپلو ملګرو او کورنیو سره د تفریح په بهانه د شریخ او آیسکریمو خوړلو لپاره دلته راځي. امروز آمدیم بهارستان به خاطر آیسکریم خوردن. آیسکریم بهارستان بسیار یک طعم لذیذ داره، یک طعم خاص، یک طعم خوشمزه و بر شما توصیه میکنم که بیاین فامیل بهارستان آیسکریم نوشیجان کنین. بسیار آیسکریم خانه های محبوب، نامای بسیار خوب و طعم لذیذ آیسکریم بسیار خوب است. د دغه شریخو او آیسکریمو جوړونکي وایي په دې وروستیو کې د پیرودونکو راتګ د جنګونو او ناامنیو له امله یو څه کمرنګه شوی دی. د دوی په خبره پخوا به یې هره ورځ د ومنه شیدو جوړ کړي شریخ پلورل، خو اوس هغه اندازه شریخ نه پلوري چې له دې سره د دوی کاروبار یو څه ټکنی شوی دی.